مننه ژوندی اوسئ خیر دې نصیب شي. خاوره موره خو به عذاب نه کړي ولې خاورې ډېرې زیاتې او واګه کډه شوې ده. نه ورسره عادت یاست. اوس نه وایې چې خاور نه زه خپله نیوله ډېر. هوتک صاحب سوله دې خوښېږي او که جنګ؟ قفس کې مې جنګ خوښېږي، په ژوند کې مې سوله. مونږ خو چې هر وخت لیدلی وروره یا په تا وینې روانې دي یا په عریف وینې روانې دي، مونږ خو هېڅ وخت صلح کې ونه لیدلې ته. کله کابل ته راځم دلته سوله غواړم، دلته به سولې. هلته نو باید جنګي 15 دقیقو لپاره یو خراب فکر کوم د مقابل عریف په وړاندې خراب انسان کې ماته نو جنګي. هوتک صاحب کله دی انشاءالله موټر خو بدمن لري ډریوري به هم کوې؟ هو نو موټر د اسناد لري؟ جواز صاحب لري و. لیسنس لري؟ لیسنس هم لرم و. نو ترافیکي اشارو باندې به ښه پوهېږي؟ دا مشکل ده. څنګه نه یعنی دا څه معنا ترافیکي اشاره کې ځای دا څه معنا ده یعنی کوم خوا به ځي؟ او لیسنس هم لرم باید جواب درکړم که نه؟ نو دا خو باید ووایې. زمونږ ترافیک ورونه خفه نه شي خو لیسنس یې ماته کور ته راوړی. دغه ده که نه واده ورته شمسه لیسنس ورته کور ته راغلی. دې ته سړی چې وایي دا مې تا ته ویل چاته ونه وایې. نه زه خو چاته نه وایم، زه دا وایم چې وروره دا لیسنس درته څنګه کور ته راغلی زه اوس دا لټوم که نه. دا فکر کوم اکثریت هېوادوالو ته کور ته ورځي. یعنې خبره د 2.5 زره روپو ده تا هم 2.5 زره تېرې کړي. نه والا ما ته ولي هوتک واقعیت چې ځوان فري فایټر دی موږ ښې لاسته راوړنې راوړي دي نن موږ سره په خپرونه کې دا زه هغه هم د خندا په شپه کې. نو نن به ګورو چې زموږ سره دی په خاطر هېوادوال هم پاتې شي. ولي هوتک که دا راته ووایې چې تر اوسه دی حریف در سره ښه مخامخ شوی که نه او په خندا کې د تېره مسابقه نه ده ګټلې چې ورته یې خندلي یا باید دې کې خندا مندا نشته؟ نه خندا خو کاملا نوره کوي. کنځا ورته کوو کنځا ورته کوو خوله هم بند وي خوله کې مونږ ته راشی راځي ډېر ورته راسي. ولي هوتک شنه نسوار اچوي که تور؟ دا چې مه نسوار. نو وروره مونږ خو چې مسابقه کې کتلی چوکۍ باندې چې کېنئ دومره پنډ خوتی درته خوله کې واچي ګړپ. هغه د محافظ د غاښو د غاښونه ساتي. هغه نسوار نه دي؟ هغه څه شی دی؟ هغه خو کې چې یو بل سره ونجنګي مات نه شي. نو خبل خولې ته مو که نه؟ هو که نه زه دا وایم مالکه خامخا نسوار سره یې مونږ مقصد یو خوله اوس اچول خو دا چې تی نه لري خو تاسو دوستان وانه چوئ ولې چې نسوارو سرګټ سخت تاوان لري تاسو یې وانه چوئ. اصل جاپانی چینایی اصل لباسونه راسي درشي پتلونان اوهو د نامي زامنو کم بختور بیرانیسي واه اصل جاپانی دي دا هغه کالي دي دا هغه درشیانې پتلونان دي چې د جاپان ډاکټرانو انجینرانو هغه پیلوټان اغوستي دي 4 کاله مکتب څه کوئ راسي دغه درشي واغوندئ ولا به ډاکټران سه انجینران به سي نو ناکه درسونه چشته واس اوهو راسي جاپانیان به درسه جوړ کړم چینایان به درسه جوړ کړم واه راسي اصل جاپاني چینایي کالي د جاپاني چینایي زو یو ځلي سر په خود را روان چې لیونی مار چې چلی څه تندر ټکه در باندې راولېدلې ده ستا دپاره په خدای دا ډېره ګټه کوي ګورئ چې دغه در واغوندمه دا د سپورټمین کالي ده دا په چین کې چینګ پینګ اغوستې ده دغه دا بیا سماره خېټه به دې در ورکړي پوه شوې لا حول ولا قوت او چې دغه در واغوندمه دا وګوره دا بیا په جاپان کې چینګینګ اونګ اغوستې دي ښه دا بیا دې دغه عقل در ډېرې دماغ دې در ډېرې دماغ اکبر دې دغونه در غټوي لکه دا خېټه دماغ اصغر دې هم در غټوي ډېر به هوښیار سې وروره یو خبر ته وکړم ښه تا خو دې ډېر صفت وکړه که نه ما هر شی دې ګډ وډ کړو کیسه دې را باندې خرابه کړه با خبر چې دا کالي وانخلئ دې کې مرضونه دي دې کې ملاریا مرقه چیش ګوره ته خپل کار کوه زه به خپل کار کوم په ما نارې مو خلک مه راخبره ولې دې څه کوئ موږ باندې دا کالي چې دې سپورټمینان یم اغوندي احمد ولي وته کم اغوستې وه په هغه کمه بازي کې هغه غاښونه چې وته دا بل نفر دغه کالي اغوستې وه نه چپېږي وایي نخل چپېږم اره خو ستر مزاحم کېږه مه ګورې چې موږ سره دا مېلمه خپرونه کې ناست دی یاره احمد ولي هوتک نه ګوري دا هغه یو دی هغه یو دی سلام وارې خو نه کوې وارې ونه کوې کنې زما دغه رقم سپورټ زده دی دغه رقم چې کېږي والکه د دې کالي وانخلئ دا د مرضونو نه ډک
دې کې فشار مرض ده دې کې ظلم شکر مرض ده نارې ته خپل کار کوه څه وایې نو چې ولې مېلمه بازابې کښېنه هوتک صاحب ورکې که بس دغسې پوه شي یو منډه شي یو دغسې هر شی مونږ باندې ګډوډ شول مونږ چې دغه سندرغاړي مېلمه کوو هوتک صاحب دی نه چې پوښتنه وکړي چې څو سندرې لري بیا ورته وایي 10 مې ډي وي دي 6 مې والا ډي وي دي او دا مې تصمیم کړي چې له خیره نورې شروع کړم تا څومره مسابقې وي ډي وي کړي څو دې ډي وي کړي څوک دې رسمي کړي څوک دې غیر رسمي کړي څو مسابقو کې دې ګټه کړې څوک یې تاوان کړی که دغه لیدونکو سره شریک کړي مننه زه څلورم صنف مکتب کې چې ما ورزش شروع کړی داخل کې افغانستان بې شماره مسابقې 2008 نه ما بهرنۍ مسابقې شروع کړې چې تر دا ما ګړۍ 21 مسابقې مې کړې دي یو مې بللې ده او 20 مې ګټلې دي یو چک لري ولې هوتک زنګ ډېر وهي ملګرو ته که مسکال ورکې زه زنګ وهم زنګ وهي کله نو ولې زنګ وهي ته خلکو سره څه کار لرې قربان نه کار مې چې نو چې کار دی نه خلکو ته مسکال ورکې نه ورکوم مسکال نو خو هلته مخکې ویل زنګ وهمه خو یعنې مستقیمه زنګ وهم یعنې مسکال نه ورکوې چاته بیا خو د کریډټو مصرف هم زیات دي یو کله کله داسې مې شوي دي ښه جالبه مسکال درته راسي بیا زنګ وایي تا ته وایي څوک یې دا راته ووایي چې هوتک صاحب تر اوسه پورې وایي د مکتب د خصوصا د جنکو د مکتب مخ ته وایي ډېر چکر را چکر وایي خیریت خو به وي څه شی دې ورک کړي هلته دا سوال یا نه دې ورک کړي هر چا نه والا داسې کار مې نه کړی یا نه ګرځې تا خوا انډیوالي خو لري خپل ملګرو سره نه ملګرو سره نه انډیوالي لري که نه لکه داسې ملګري نه وایم دا خپل ملګري لکه ستاسو پورتمینان ملګري یادوم ته خبره ته شاغداره دا ستا ملګري ستا مسلکان دا ملګري ته یادوم که نه مبارز سره د څومره ملګرتیا ده ډېره ښه ده ستړي مشي ورسره په غېږه کې که په لاس دواړه مکس بچي خو مغلې کله کله سر نه که مخ نه سر نه د ده دوې درې کیسې درته وکړمه دا داسې کنجوس دی ښه هغه ورځ زه کور ته مېلمه کړې ومه شوروا یې پخ کړې وه یوه هفته د شوروا بوی ته کښېنولی یم بالا ول ډوډۍ خوره دا بوی یې بوی وه دغونه کنجوس دی بله ورځ یې بیا کباب رانیولی و دوې ډوډۍ د کباب بوی ته وخوړلې کباب یې ونه خوړلې دا دغسې کنجوس دی ګوره واله که ښه ته ما نه پرېږدي کار نه در لرم ستا په کار نه لرم نه داسې نه وایم ته چې دومره پوهېږې که نه کار نه در لرم راشه کښېنه دې چوکۍ باندې کښېنه ولې هوتک سره خبرې وکړه زه دا کالي خرڅوم سوال وکړه هوتک صاحب خوسۍ دې زده دی داسې نادان انسان ده دا پښتون هم دې ته وایي زه د خپرونې مسؤل یم ته وچلو لیدونکو راځئ چې یوه لنډه وقفه وکړو